السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامده و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره به یو مولوي صاحب نه مې اورېدلي ول، هغه ویلې چې یاره کوم سړی د خپل ضرورت د کوم ځای نه پوره کوي، اگر چې هغه ځای د ده نه ډېر لرې ولې نه وي، بیا هم دا د ده د علاقې حدود شمېرلی کېږي. جناب محترمه، دا مسله خو مې پسې وګرځېدم، خو ښه وبیا مې په موږ سره پېښور کې یو نږدې ډېره لویه مدرسه ده، عثمانیه ورته وایي، جامعه عثمانیه، ډیره مشهوره مدرسه ده. بیا د هغې په فتاوا کې مې پیدا کړه، فتاوا عثمانیه کې هغې کې لیکلي دي چې یاره د سفر حدود دا عرف پورې موقوف دي، د دې دار او مدار په عرف باندې دی. دی باقاعده طور سره لیکلي دي چې یاره د کلي او د ښار حدود دا په عرف باندې ولاړ دي. په عام عرف کې چې کوم علاقه د کوم کلي حد شمیرلی کېږي، هغه به همغه د همغه کلي حد، یا د کوم ښار حدود شمیرلی کېږي، هغه به د همغه ښار حدودي. نو بیا یې لیکلي دي وایي دلته اوس نن سبا وخت کې کارپوریشن والا دي، دا یو اداره ده باقاعده طور سره، شهروالي چې ورته وایي. نو هغه ښاروالي را لګېږي او هغه د دې ولسوالۍ او د کلي او د علاقې حدود مقرر کوي. لکه دلته ښار دی، پېښور ښار دی، نو هغې خپل حدود د کارپوریشن والا یعنې د ښاروالۍ والا مقرر کړي دي، دا ټاون 1 دی او دا 2 دی او دا پېښور یې په 4 ټاونونو باندې تقسیم کړی دی. نو بیا د پېښور د آخري حدود هغه څوکنو پورې دي، څوکنونه چې څنګه وځي بیا د پېښور حدود پکې ختم شي، د یعنې د دې ښار حدود. نور خو پېښور دی، ولسوالي د پېښور ده، خو د دې ښار حدود د هغې ځای نه ختم شي، نو هغه ځای نه سفرانه شروع کېږي. دا قرنګې چې داسې تورخم پلوځي، نو دلته یو ځای دی تختبیک ورته وایي، د تختبیک نه چې څنګه ورسېږي او دې نه وځي، بس د پېښور حدود ختم شو. نو لیکلي دي چې نن سبا د دې ښاروالۍ والا او چې دلته ورته کارپوریشن والا وایي، دغوی چې د ښار د پاره کوم حدود مقرر کړي دي، نو دغه حدود معتبر دي، همدغې نه سفر دغه شروع کېږي مدعا. نو محترمه دغه خو دغه تحدید خو پکې شوی دی، چې یعنې دغه تحدید موقوف تر عرفه پورې دی. پاتې شو دا خبره چې دا مولوي صاحب کړې ده چې اگر چا 50 کیلومتره لري نو دا ډېره داسې عجیبه غوندې خبره کړې ده، ذهن خو یې نه مني. او که کتاب کې چېرته لیدلي موږ سره، ما خو وکته فتاوی مې پسې وکتې، ټولو لیکلي چې د ښار حدود او ښار حدود او ربض المصر او ربض المصر که نه، نو بیا مې چې دلته وکته نو دغه بالکل صفا سوتره و. السلام علیکم ورحمت